خبرې خو هماغسې په طبیعي شکل روانې دي لکه د مخکې ورځو کې چې روانې وې نن هم روانې دي او په برید شوي دي چاپې هم ویل شوي خبر شوي او په وردګو ولایت کې چاپې هم دوام لري د شپني بریدونه دوام لري او دا برید هم شوی ده موږ د همدې دپاره ناست یو چې دا جګړه ختم کړو اشغال ختم کړو او د هغه په نتیجه کې جګړه ختم شي افغانان ټول په یو کور راټول شي او یو داسې افغان شموله اسلامي نظام راشي چې په هغه کې ټول افغانان خلځان وګوري او دایمي نن به دا خبرې پای ته رسیږي نو دا نشي ویل کېدلی موږ کوشش کوو چې هغه کوم موضوعات اجنډا په خبرې کوو او پای ته ورسو که ونه شوله نو کېدای شي ستونزه به څه کېده ستونزه خو ټول کوم ټکي چې په اجنډا کې وو هغه مکمل شوي نه دي ستونزې موضوع نه ده لکه د وخت موضوع پرمختګ شوی دی څه او پرمختګ شوی دی په څه ډول په هغه ټکو کې ځینو ټکو چې هغه موږ بحث وکړی دی په هغه پرمختګ شوی دی لکن ځینې داسې ټکي دي چې هغو باندې لا تر اوسه بحث نه دی شوی لکه هغه باید مکمل شي بین الافغاني مذاکرات هم تیار استئ څه وخت کې چې دغه معاهده وشي او دا د نړیوالو شاهدانو په مخ کې اعلان شي بیا به موږ بین الافغاني مذاکرات وکړو په دې برخه کې کومه ستونزه خو نه ګورئ حکومت سره هم کېنئ نه چې هغه څه وخت کې اعلان شي بیا کومه ستونزه نه ګورو موږ ټول افغانانو سره د یو جهت په توګه کېنو